دغلته کې په کوزیدو باندې دې ته یو سړی په نظر راشي چې هغې کې په کتو سره د دې په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي. په خپل کور کې یوه داسې پټه کمره وویني کومه چې دې په خپل ټول ژوند کې نه وه لیدلې. دا د د لاسه کیني او په ګډو وډو ساګانو کې دا سوچ کوي چې اخر په دې کې څوک اوسي. خدای کس یې ځان ته پام کړي او راغوټه شي پې. دا ترې په څه ناسه طریقې سره ځان خلاص کړي او را په منډه شي، خو د بدقسمتۍ نه په لرګي کې ونښلي. هغه د دې د راښکلو کوشش کوي چې دا ځان ښکته وغورځوي او زر زر دغه ځای نه بار ته روځي، خو هغې د پرېښودو واله نه یو ورپسې را روان دا د هغه شکل نه دومره ویریږي چې هغه د ټول کور پرېږدي او په خپل ګاډي کې تانې ته راشي. خو هغه دومره یېرې اخیستي چې پوره خبره ورته ونه کړلي شي او صرف دومره ورته ووایي هغه په دیوالونو کې دننه دی او ما پسې را روان دی، که تاسو څه ونه کړل نو ما به مړه کړي. د پولیس والا ورته ووایي دا خو داسې نه ده، زه به لا اول رپورټ لیکمه. د هغې نه پس په پولیس په حرکت کې راځي چې دا نور هم ویریږي. ته چې رپورټ لیکي نو د هغې پورې به هغه په ما پسې راغلي. هغه ترې تپوسونه کوي چې په دې کې په خوشقسمتۍ سره د دې پېژنګلو پولیس والا راشي. دا چې به د څنګه د دیوال خبره شروع کړي نو هغه پې د مخې سړی پوهه شي او د خپل مشرانو نه د اجازت پر اخیستو سره دې سره را روان شي. بل خوا د کیلي مور د هسپتال نه کور ته راغلي چې کور په ګډ وډ حالاتو کې په لیدو سره د هغې دا خیالي چې دا به مې لور په غوسه کې کړي. هغه د لوښو په راغونډولو کې لګیا شي چې په المارۍ کې سوري ته یې پام شي، خو دا هغې ته د مګې کار ښکاره شي او نظرانداز یې کړي. په دې کې دوی د کور ور وډبېږي چې ور په کولاولو سره د کور مخې ته پولیسان ولاړ دي. هغوی د کیلي مطابق دغه ځای تلاشي شروع کړي، خو هغوی ته هېڅ قسمه لاره په نظر رانشي او د نو کله په شان دې له د کیلي د وهم نوم ورکړي. هغوی دې له ډاکټر راوغواړي چې هغه ورته وایي دا د حد نه سیوا د یوازې اوسېدو وجه کیدی شي. د دې د وهم د حد نولو دپاره موږ به نن شپې ته تاسو کرې پاتې شو. د کیلي ورته مازه خراب شي، مې نه تښتېدی شم او نه راباندې څوک یقین کوي. مور د شپې په وخت کې ډاکټر له چای راوړي چې هغې سره د بسکټو د خوړلو په وخت کې د کیلي د هغه نقلي غاښونو ته پام شي. دا د مخې سړی وي پوهه شي چې دا هغسې غاښونه دي لکه څنګه چې ما د په انګیټۍ کې میلو شوي. دا مور راسیټ ته کي او ټوله خبره ورته وکړي موږ ته چې په هغه ورځ باندې کوم غاښونه میلو شوي وو زما په خیال هغه د ده او قاتل همدا دی. مور یې واپس ډاکټر له دقب دپاره راشي او کیلي د ثبوت په معلومولو کې لګیا شي. مور چې ډاکټر ته وګوري نو په هغه خولې راماتي چې د مور یې په شک نور هم سیوا شي. کیلي مسلسل کاغذونه ګوري چې اخر هغه ثبوت ورته میلو شي د کومه چې دا په تلاش کې وه. کومه جنۍ چې قتل شوې وه هغې هم د دې نه علاج کړی و. دا چې څنګه دا خبره مور ته رکولو والي نو مور یې ورسره په خوا کې ولاړې. دا ورته وایي وي دلته کې څه کوې چې هغه ورته وایي وي ما سره ستا غم و. دا ورته وایي وي که هغه وتښتېده نو بیا چې مور یې ورته وایي وي ډاکټر صحیح وایي ته واقعي د وهم بیمار یې. دوی چې څنګه بار ته روځي نو ډاکټر دغلته کې نه وي. د دوی دا شک چې وي کېدی شي هغه غسلخانې ته تلي خو هغه دغلته کې هم ونه خیږي. په دې سره کیلي چاړه راواخلي او مور سره په ډاکټر پسې په ګرځېدو شي چې ډاکټر د کمرې نه روځي. دا دومره بهادر چې صفا صفا ورته وایي موږ ته ستا په باره کې پته ولګېده قاتل تی چې په دې سره ډاکټر په خندا شي دوی پوه شي چې اصل قاتل همدا دی او کیلي ورته ځان د حواله کولو دپاره وایي چې هغه ورپسې رامنډه کړي. دوی په ځان پسې د کمرې ور بندوي خو هغه سره زور ونه کړلي چې ورپسې راننوځي. خو کیلي هم د هغه نه څه کمه نه و راکېږدي پې. د راغورځولو نه پس دا ورپسې د پیکوړو د کټ کولو مشین راواخلي او مخ پې ورله زخمي کوي چې هغه راپاسي او دې له په مرۍ غلی شي. خو مور یې هم عامه ښځه نه وه او کانچې ورله سر ته ور واچوي. دوی بلې کمرې ته وتښتي چې د هغې په غسلخانې کې ورته د پولیس والا مړه میلو شي چې دوی شک اوس په یقین کې بدل شي. قاتل د بار نه په اره باندې ورکټ کوي لګي خو دوی د مړ پولیس والا په ذریعې سره بجلی ورته خرابه کړي. دوی په المارۍ کې د پټېدو فیصله وکړي چې په هغې کې هغه کس مور یې په خپله باندې وویني. خو دوی دومره په یېره کړي چې کیلي مور په زوره باندې په هغې کې وردننه کړي. بل خوا قاتل په سیخ باندې ورماتی چې دا سپرې ته اور ورته کړي او ډاکټر له پې مخ وسوځوي. خو هغه دومره لیونی شوي چې دې باوجود کیلي له په خپه کې چاړه ورخښه کړي. خو دا هم ورته نثارېدو واله نه وي او پلته باندې ځان ناخوا کړي. او څنګه ورپسې دې رادننه کېږي نو هغه ورپسې دغه ځای وربند. بل خوا د پولیس والا هم د دوی کور ته راورسي چې ډاکټر ورته ورکولو کړي. پولیس والا چې څنګه ډاکټر په دې حال وویني نو د هغه دا شک شي وي که دا د هغه لیوني کار دی خو دا ورته پته نه وي چې اصل لیونی دا دی. پولیس په هغه ځای کې لګیا شي په کوم ځای کې چې کیلي په اول ځل باندې هغه کس لیدلی و چې ډاکټر ورته شاته چاړه په لاس ولاړي. پولیس ترې چاړه راخکي او المارۍ په ماتولو کې لګیا شي چې قاتل د دې موقع نه فایده واخلي او په سمسې باندې پې سر ووهي او هغه حالت یې نه واخلي کومې چې د کیلي په خپه کې د لګېدلې ټریکر پته ښایي. دا ټول منظر کیلي ګوري چې په یره یره کې دواړه د هغه لیوني په خفیه کمره کې را داخل شي کومه چې هم د دوی په کور کې وه خو دوی ترې نه ناخبره وو. هغه لیوني دوی ته د دبیانو ډبې ورولي چې دوی پوه شي چې دې موږ ته د نقصان د رارسولو واله نه دی. هغلته کې دوی ته د کیلي د ماشوموالي تصویر میلو شي کوم چې ده په لاسو باندې جوړ کړی و. د دې نه پس هغه ورته هغه عکسونه وښایي په کوم کې چې ښه صفا لیدلې کېدل چې دا قتل د سترګو د وړاندې شوی دی خو پټ په پټه د اوسېدو د وجې د چا
چاته هم غږ نه دی کړی. هغه دوی ته وایي چې ستاسو په کور کې دا پیرې هم زه وم، ما تاسو خبردارولې چې تاسو د کوم ډاکټر نه علاج کوئ هغه تاسو وجلی هم شي. په دې کې دوی هغه ډاکټر را معلوم کی او برته لګیا شي چې څنګه ما هغه جینې مړه کړه او تر اوسه پورې د سو خبر نشو. داسې به زه تاسو هم وجنم چې کیلې په ګرمي اوبه ور واړي او د دې موقع نه د فایدې په اغستو سره مور او لور د کوټې سر ته روخیږي او داسې ورته ولګي چې هغه لاندې پاتې شو. هغه دوی د پرېښودو واله نه وي او د هغې الې په وساطت سره دوی را معلوم کی خو مور یې ورته شاته پټه شوي او د شا د اړخه ورله دیکه ورکي. خو دا ورسره په خپله باندې هم راوغورځېږي. هغه غورځېدلې نه یو ځان یې راټینګ کړي چې دا ورپسې خښته ورخطا کړي او ښکته خور وروغورځوي. دوی پولیس ته رنګ کوي چې په دې کې ډاکټر راشي او دا په سوک بېهوشه کړي او مور له ورله هم د ټلیفون په تار باندې سابنده کړي. په دې کې هغه لیونې کیلي په هوش کې راولي او د ګاډي د ټیک کولو اله ورله ورکړي چې دی په قاتل کې ورخښه کړي او لیونې ورته بجلي را شروع کړي چې ډاکټر پې چوري ووري کړي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.